بسم الله الرحمن الرحیم. له یو کلن محمد، 15 کلن باسط، شپږ کلن مروی، بیا تر 80 کلنه شهاب الدینه پورې ټول د پاکستانی پوځي رژیم په هوایي یرغل او برید کې شهیدان شول. هغوی د روژې د مبارکې میاشتې د ماسخوتن په خواږه خوب ویده وله چې پوځي رژیم د ټولو نړیوالو بشري اخلاقي اسلامي اصولو خلاف پرې بمونه وغورځول. حتی د هلته د پاکستان د خپلو ادعاو پر بنسټ هم که چیرې دوی د برید حق هم ځان ته ورکړي نو د هغې سیمې په کیلومترونو کې یو مسلح کس هم نه و. دوی په لسګونو بېګناه افغانان په ننګرهار کې شهیدان کړله او د روژې په مبارکه میاشت کې شهیدان کړل. دوی په پکتیکا کې جومات شهید کړ او په لسګونه ټوکه قرآن کریم یې وسوځوه. دا هماغه پوځ دی چې ادعا د یو اسلامي نظام یا د پاکستان د مطلب چې د دوی د ادعا د دوی د کاذب ادعا له مخې لا اله الا الله دی، د هغې پوځ کړنه ده. هغه کړنه چې ډیرو د خواله رسنیو کاروونکو هوبهو مشابه کړې وله د اسرائیلو هغه بریدونو سره چې په غزه کې بلا استثناء پر عامو خلکو باندې بمونه غورځوي. دا د سیمې اسرائیل دی. پاکستانی پوځیانو په ځلونو باندې د خپلو ناکامیو او ناامنیو پړه پر کابل او پر افغانستان اچول او بالاخره د برید ګواښونه تیره شپه په عمل بدل کړله، ولې په برید کې له یو مخې ملکي ځایونه په نښه کړله. غبرګونونه افغانانو په جمعي توګه باندې له پخوانیو سیاستوالو چارواکو بیا تر اوسنیو هغو پورې تر ځوانانو پورې د ځینې استثناءاتو چې هغوی لا هم د عقدې په اوج کې او یا هم د پروژې د برخې په توګه باندې د پاکستان تر څنګ ودرېدل. باقي 99 سلنه افغانانو دا بریدونه په شدیدو الفاظو غندلي دي او د دې بریدونو پر وړاندې د غوڅ ځواب هیله ښودلې ده. د طالبانو غبرګون د ذبیح الله مجاهد له ټویټ څخه راپیل شو چې هغه ویلي وله دا په پاکستانی پوځ کې د یو خاص حلقې کار دی او تر هغه وروسته د دفاع وزارت اعلامیه چې ویل په مناسب وخت کې به مناسب ځواب ورکړي. که څه هم د ذبیح الله مجاهد اعلامیه باب خلک لږ څه ناراضه شول او ان غصه شوله چې ولې باید په داسې حساسه مرحله کې چې په پاکستان کې له الف نه تر یا پورې ټولې د افغانستان پر وړاندې دریځ نیسي او په دې بریدونو باندې د دې ماشومانو په شهادت باندې خوشحالي کوي، دا برید یوازې په پوځ کې دننه د یوې خاصې حلقې کار وبولو. باید اعلامیه او غبرګون تر دې څو برابره جدي وي. په هر حال مناسب ځواب به څه وي؟ د پاکستان د دغه بریدونو ځواب باید څه اوسي؟ د کوم ځواب توانایي او ظرفیت لرو؟ مسؤلیت مو څه دی؟ او د پاکستان د دغه وحشتونو د لا څرګندو لپاره کوم مسؤلیتونه لرو؟ سلام، وخت مو بخیر. رڼالي خپرونه زه میرویس ستانکزی درته وړاندې کوم. محترم میلمه لندن څخه را سره په لیکه کې دی د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سید بلال فاطمي. فاطمي صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. پیل همدې ځایه کومه د پاکستان لپاره د موږ د ظرفیت او توانایي پر اساس مناسب ځواب څه کیدی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ته ستانکزی صاحب او ستاسو قدرمندو لیدونکو اوریدونکو. زما خو په نظر مناسب کلمه استعمالول غلطه خبره ده. باید جدي عکس العمل او جدي جواب ورکړ شي. جدي جواب دا دی چې که موږ جهازونه درلودلی نو باید جهازونه الوتی وی او هلته مستقیما د هغې اهداف نظامي وهلی وی. که موږ میزایل درلودلی وی باید میزایل اسلام آباد ته رسېدلی وی. د ده ځواب همدا و. غاښ ماتونکی ځواب ده ته وایي چې ته عکس العمل دی باید جدي اوسي. متاسفانه زموږ تاسو بدبخته دغه حالت کې هستو چې 46 کالو د جنګ دومره وځپلو چې زموږ سره هیڅ هم پاتې نه دي، نه اسلحه لرو، نه میزایل لرو، نه تیاره لرو. اوس خو دا کېږي چې اوس ترلاسه شوي دي. که دا ترلاسه شوي نو اوس باید په کار واچول شي. اوس باید د دې جهازونو نه کار واخیستل شي، باید د میزایل نه کار واخیستل شي. عکس العمل باید جدي ور وښودل شي، ځکه چې دا د اسرائیلو نه بدتر یو عکس العمل دی. یعنی زه په خپله دا عمل د خپل د خاورې په مقابل کې، خپل د وګړو او د بچو په مقابل کې دا یو لوی بشري جنایت ګڼم. او دا د ټول نه لوی جنایت دا دی چې د پاکستان د دغې یرغلونو نه چې تر اوسه د 10 ځلو نه زیات کړي دي، تاسو به یو کې ونه ګورئ چې شورای امنیت راغوښتل شوي اوسي یا اروپایي ټولنې یا امریکایانو دا غندلي اوسي یا د دې ته د ترهګرۍ نوم ورکړي او د دې ترهګرۍ دغه کړي. همدغه شی پاکستان ته جرأت ورکوي چې دوی دا جنایت ته ادامه ورکوي او دا جنایت په افغانستان کې دوی کړی دی او کوي یې. نو د افغانستان لپاره اوس دا پکار ده
چې دی خو چې مناسب نه دی مطلب دا دی چې هوایي او میزایل خو نه لرو نو د ځمکني دغه سرحدي چې د ډیورند د کرښې په دغه سر دی په دلته دوی به عملیات کوي او د هغې پوستې او پایګاګانې به وهي لکه څو ځلې چې مخکې هم کړي دي نفر ترېنه ژوندي نیسي پوستې ورته ختموي دا د نشت نه ښه دی ځکه چې یو ځواب پکار دی مګر که چېرته د یو قوي نظام او قوي حکومت په حیث باندې موږ عمل کولی موږ وسایل درلودلی نو موږ کولی شو چې جدي د داسې ځواب ورته ورکړو چې نور هغه دغه جرأت ونه کړي چې د افغانستان خواته خپل جهاز راوالوځي یا افغانستان ته کږي وګوري اوس راځو دې ته چې په نړیواله سطحه موږ تاسو ګورو چې دغه تېره اونۍ نریندر مودي په خپل خبرو کې دا خبره کړې وه چې موږ راپورونه لرو چې پاکستان آمادګي نیولې ده پر افغانستان باندې برید کوي او هماغې ټریبیون نه دا خبره وکړله چې پاکستان ته اخطار ورکوم که دا ځلې په افغانستان باندې برید وکړي نو زموږ د برید منتظر دی اوسي زموږ د سخت ځواب سره به مخ شي اوس ګورو چې آیا نریندر مودي خپل په دې خبره څومره ودرېږي آیا خپله مستقیما بیرته په پاکستان برید کوي او که غیر مستقیم توګه باندې هغه لازم ضرورت چې افغانستان لري چې فرضاً میزایل ورته ورکړي چې دا میزایل پې ووهه جهازونه ورکړي چې په دې جهازونه یې ووهه نو موږ دا وګورو چې د سیمې ممالک فرضاً دغه روسیه چې ده همدا هندوستان دی دی څومره مرسته کوي چې موږ وشو کولی د خپل غچ واخلو یعنې دا د حالاتو ته دغه دي او بل دا دی چې خپله د اسلامي امارت هم دا تېرو 2-3 میاشتو کې دوی ویلې چې یو څه تجهیزات او نظامي دغه اردو یې قوي کړې ده او څه ډرون او دا یې لاسته راغلی که نور هېڅ هم نشي کولی حد اقل یو 50 دانې ډرونه خو ورباندې ورولېږي ځکه چې قرار د اطلاع خو زه همدا پوښتنه کوم طالبانو ته نږدې غیر رسمي سرچینو البته د هغوی له رسمي ادرسونو نه بلکې له غیر رسمي ادرسونو داسې اظهارات له تېرې شپې راهیسې کېږي چې دا ځل به برید یا ځواب متفاوت وي او امکانات هم متفاوت دي د تېر برید نه تر دې بریده پورې د طالبانو په امکاناتو کې د هغه تبلیغاتو یا هغه اوازو پر اساس باندې څه تفاوت راغلی دی حدس وهئ چې دا څه شوي چې دا ځل د امکانات نسبتا ښه وي تر څو د پاکستان د دغه وحشیانه برید ځواب ورکړي او دی د ادعاګانو نه د ملکونو د ادعاګانو نه ځکه چې د روسیې معاون د وزارت دفاع راغی کابل ته او ویلې چې زموږ د ترمنځ د اړیکې چې دي یو کال نه روانې دي او موږ همکاریګانې کړي دي او اسلامي امارت هم دا ادعا وکړله چې زموږ اردو هلته تللې ده ټریننګ شوې ده اسلحه یې ترېنه اخیستې ده همدارنګه هندوستان ځینې ادعاګانې وکړلې چې افغانستان ته ځینې شیان ورکړل شوي دي افغانستان په خپله دغه وکړه چې موږ سره اوس دا صلاحیت شته چې یو ځي پورې میزایل هم زموږ تللی شي تیار که چېرته دوی سره دا وسایلي نو اوس د په حساب د مظاهرې حالت دی چې ویښئ تظاهر یې کړي چې دغه شی لرم دا دی در باندې راغلم غیر دغه نه خو اسلامي امارت روایتي اقداماتو لپاره قوي لاس لري یعنی تاسو که چېرته هوایي برید ونه کړو تاسو به وګورئ چې د دغې حملې غچ به ډېر غټ وي او په دننه نظام کې به وي حتی کېدای شي اسلام آباد کې تاسو وګورئ چې چاودنې به وشي تاسو به په نورو ولایتونو پنجاب کې به د چاودنو منتظر اوسئ د دې عکس العمل به ډېر قوي راځي ځکه چې اسلامي امارت حتی دې ته ضرورت نه لري چې د کابل نه څوک ټرین کې ورولېږي پاکستان خو که داسې یو کار کوي باید د نفر ټرین کې راویلېږي د اسلامي امارت هلته کافي عسکر او دغه موجود دي دغه د هره مدرسه دی عسکر دی هر ملا او هر چڼي چې دی د دوی عسکر دی او هغې ټول حاضر دي ځکه چې هغې په دې معتقد دي چې د عاصم منیر او د نظام چې دی دا یو اسلامي نظام نه دی بلکې دا د اسلام په نوم باندې یو توره دبه او لکه ده چې په دغه خطه د جنوبي اسیا کې سویلي اسیا کې دا مخلوقه شوې ده او د دې خلقت د انګلیسانو کړی دی دا یو نجسه پدیده ده لکه څنګه چې اسرائیل یو نجسه پدیده د عربانو لپاره ده دا د جنوبي سویلي اسیا لپاره یو نجسه پدیده ده پاکستان چې نه تنها افغانستان هندوستان ایران او همدارنګې سیمې ته یو سردرد دی او تاسو ګورئ چې د دوی هغه جنایتکارانه عملونه اوس دغه پرون بله ورځ چې ناسته وه په دغه کې په امریکا کې د کمیټې امن تاسو وکتل چې ډونالد ټرمپ د 2 کسانو ډېر صفت وکړ یو د عاصم منیر او یو د شهباز شریف او هغې کې یې ونیو او ډېر ښه نوازش یې کړه لکه ماشوم غوندې در حال دا له څه لپاره ځکه چې هغې خو د مسلمان نه نفرت لري که د مسلمان نه نفرت نه درلودلی نو اسرائیل ته به یې دغه اصلحې نه ورکولې چې ماشومانو یې ووژل
هغه ماشومان چې هغه نه ګناه کړې ده نه خطا کړې ده. نو عاصم منیر او دا ورته څه د پلار اولاد دی، خو ایجنټان دي، د هغوی لپاره کار کوي، د هغوی لاسپوڅي دي. نو خپل غېږ کې ونیول او د دوی نه دوی دغه کې استفاده کوي. او همدغه نوازش دی چې د اغیزې نه امریکا نه ورکوي، دلته دی جرأت کوي چې بیا په افغانستان باندې برید کوي. که چېرته فرضاً د نړۍ د خوا نه دغه موضوعات جدي ونیول شي، دغه راپور ملګرو ملتونو ته شورا کې په دې کې راوچت شي، نو دلته بیا پاکستان دا جرأت نشي کولی. اسلامي امارت ته په کار ادا ده چې دغه کم جریانات اوس هلته راغلي دي. اوس په یو کورنۍ کې تاسو مخکې نوم هم واخیسته چې دغه شهاب الدین په نامه کورنۍ کې 30 کسه دی ویل شي د دې کورنۍ اعضاو 18 کسه د خاورو لاندې وو چې د هغې نه 14 ښخ کړل، 15 نیمه ځان رایستي دي او 15 تنه اوس هم د خاورو لاندې دي. دا د یوې کورنۍ نه تللي دي. دا باید شورا د امنیت ته خپل نشي ورکولی، هندوستان ته ورکړي، هندوستان یې هلته ورکوي. همدارنګې په تاسو ګورئ چې په پکتیکا کې د اورګون ولسوالۍ کې د عبدالغفار په نوم یو تن په کور باندې بمبار شوی دی، هیڅ یې ورته د کور نه دی پرېښي. او پاکستان ادعا څه کوي؟ پاکستان ادعا لري چې په خوږیانو او په کامه کې چې دوی کوم حمله کړې ده، دلته د ټي ټي پي او د دغې کسان دي، د القاعده کسانو چې پاکستان ته صدمه رسوله. او دا ادعا کوي چې په پکتیکا کې په نامه د اختر محمد یو کس چې د پیسه پاکستان کې ترهګري کوله دا هم وژلی دی، در حال چې دا اصلا دلته مستند شی وجود نه لري. پاکستان دا هم ادعا لري چې 10 حملې کړي دي په افغانستان کې، او په دې 10 حملو کې دی وایي چې په برمل کې هلته د بي ال اي د القاعده او د ټي ټي پي مشترکه ناسته وه. موږ ته دقیق معلومات راغلي وو، موږ په دې معلوماتو په اساس لاړلو، دغه ځای موږ ووهه. در حال دغه ځای چې دوی دعوه لري دا د عامو خلکو کور دی، هلته نه څوک ترهګر شته او نه څوک وجود لري. نو په دې اساس باندې دوی وایي چې په یو عملیات کې 34 کسه په یو ځای کې وژلي دي. او په هغه مدرسه کې چې دوی دا لري چې اسلامي امارت وایي چې هغه مدرسه کې څوک نه و، صرف قرآن عظیم الشان او دغه خو شاګردان نو. اما پاکستان ادعا لري چې په دغه مدرسه کې 80 تنه ترهګرې وژلي دي. نو د دې لپاره د دواړو خوا نه ادعا ده. زه فکر کوم چې اسلامي امارت ته په کار دا دی چې د دې مستند اسناد جوړ کړي او دا په وسیلتاً د هندوستان، د روسیې، د چین دا ملګرو شورای امنیت ته دا کړي چې پاکستان حد اقل شورای امنیت راکاږل شي. فاطمي صاحب د برید په لومړنیو شیبو کې ټول رسنیو موږ خپله دا ویډیوګانې ترلاسه کړلې، دا اوس هلته سیمې ته خبریالان تللي د کورنیو بهرنیو رسنیو. که پاکستان دا ادعا لري دا د ثابته کړي، ولې دې لوري تقریبا تاسو د خبرې په اساس باندې رښتیا هم ثابته شوې ده، ویډیوګانې شته، د کورنیو لیستونه او نومونه شته. پاکستان د خلکو چلنج کړی چې پاکستان د حتی یو مثال وړاندې کړي، یو انځور، یو شهرت چې یو مصالح کس کاغه هر څوک وي چې دوی د په دې بریدونو کې وژلی وي، چې داسې هیڅ نه دي شوي. بحث بل دا دی چې زه د پرون راهیسې ټولې اعلامیې او غبرګونونه څارم، تر ډیره بریده پورې ټولو ویلي دی چې پاکستان د خپل ضعف، کمزورتیا، بد حالت هغه پرده په همدغسې بریدونو کې غواړي چې یو جنګ وربل شي او خپلې کمزورتیاوې پټې کړي، خپل داخلي کړکېچ یو ډول منحرف کړي. او د دې دپاره کې پاکستان دا بریدونه سربیره پر دی چې د دښمنۍ یوه عقده یې په زړه کې ده، نور د کوم اهداف دپاره کړي؟ دلته د دوی خپل اهداف هم دي او نړیوال اهداف هم دي. نړیوال اهداف هم موجود دي، خو هغه نړیوال اهداف په دغه مقطع د زمانې کې د هغې په ګټه نه دي. زه فکر نه کوم چې د هغې کړیو خوا نه اجازه ورکړل شوي چې دا عملیات وکړي، ځکه چې اوس فعلا په شرق الاوسط کې اوضاع کړکېچنه ده، امریکا هلته مصروفه ده. د کوم هوایي ډګرونه چې دوی کار اخلي هغه په پاکستان کې دي. یعنی د دوو میدانویي نه ښکاره خبر ده چې یو شمسي دی او یو جاکوب آباد دی، د ده کې د امریکا اډه ده او د ده ځینه دی په ایران ځي. نو په داسې یو حالت کې زه فکر نه کوم چې امریکا یې پاکستان ته اجازه ورکړي چې دلته د هغې خپل جنګ موضوع او دی ځان دلته یو بل جنګ کې مصروفه کړي. دا یو حقیقت دی چې که چېرته د ایران موضوع نه وي، د امریکا غواړي چې پاکستان په یو جنګ کې ونښلي. حتی که همدغه جنګ د په ایران سره ونښلي نو د امریکا به ډېره زیاته خوشحالي، ځکه چې هم ایران به پکې تضعیفه شي هم پاکستان. مګر همدغه حمله چې دوی کړې ده دا فعلا د دوی خپله سربخودانه یو عملیات دي چې غواړي هغه تعذیرات چې په امریکا په دوی لګولي دي، دوی په هغه فابریکو باندې او دوی په نظامي صنعت باندې، هغې د منځه وړلو لپاره دوی دلته دا کوي چې دا د موږ د ترهګرۍ په حساب ګواښ لاندې یاستو، موږ د ځان نه دفاع کوو.
زمونږ باندې دا تعزیرات مه لګوئ، دا لرې کړئ. او بل دا دی چې عین حال کې دا هم دغه کوي چې موږ تاسو سره هغه د ایران په موضوع کې همکاري کوو، ځکه ژمنه یې کړې ده د مونیخ په دغه ناسته کې. عاصم منیر چې تللی و هلته د CIA سره هم لیدلي دي او د موساد سره هم، او هغوی سره یې دا ژمنه کړې ده چې دوی به د ایران په مقابل کې کاملا د اسرائیل او د امریکا سره ودرېږي. نو په دې اساس باندې دلته چې دا کوم پروګرام دی دغه فعلي دغه مقطع د زماني کې دا د پاکستان خپل پروګرام دی، یعنی دی سربخود یو عمل کوي او پوهېږي چې هلته لږ توصیف شوی دی امریکا ډونالډ ټرمپ ورته ضرورت لري، اوس ورته دونه څه نه وایي، نو دی د هغې نه سربخودانه ادا کوي. او د دې هدف دا دی چې افغانستان د فشار لاندې ونیسي، هغه د اهداف چې لاسته نه ورځي د زور او د دغې په حساب د فشار په دغې نتیجه کې په افغانستان یې ومني. یو بل ادعام فاطمي صاحب شی ولا وایي چې لکه څنګه چې پښتونخوا کې ډېرې سیمې همدغه پلمه باندې بمبارونو په وژلو په ځورولو تشې کړلې تر څو دوی خپلو ترهګریزو پروژو ته جغرافیه پیدا کړي. دغسې غواړي چې د افغانستان دغه شاوخوا سیمې هم د دغه بمباردونو د دغه وحشتونو له لارې یو ډول خطرناکه او آسیب پذیره سیمې معرفي کړي تر څو هلته به د دوی د پروژې په اسانه باندې نفوذ وکړي، هغه که داعش خراسان وي هغه که نورې ډلې وي. دا څومره واقعیت کیدی شي؟ دا واقعیت بالکل دی. کوم ځای کې چې دوی برید کوي هلته دوی داعش ځای په ځای کوي، کوم ځای چې خالي کېږي هلته دوی داعش ځای په ځای کوي. دا کار دوی عملا کړی دی او کوي، دستي ورته تیاری لري، بس صرف هدایت ورته ورکوي چې دغې سیمې ته لاړ شي، دغې ځای کې ځای په ځای شي، وسایل او پیسه هر څه ورته ورکوي. دا کار دوی کړی دی پخوا، بیا هم کوي بیا هم کوي. فاطمي صاحب یو څه به د طالبانو غبرګون ته هم راشو. یو مسله چې ډیرو کسانو چې غبرګون ښودلی و، درد یې لیدلی و افغانانو، که هغه سیاستوال ول که هغه عام افغانان ول، هغوی ویلي ول چې ولې باید لا هم پاکستان سره ګزاره وشي. مثلا پاکستان کې د جهاد د منع فتوا باید بیرته پر دې بدله شي چې پاکستان کې عملا د ټولو علایمو پر اساس باندې او د ټولو مبناو پر اساس باندې پاکستان کې جهاد روا دی. همدارنګه باید د طالبانو د ویاند اعلامیه په دې منحصره نه وي چې دا د یو خاصه کړی کار دی، حال دا چې د پاکستان د ټولو استخباراتي او پوځي ادارې او رژیم کار دی او ټولو پاکستانیانو پرې خوښي ښودلې ده. ولې محتاطانه ګامونه پورته کوي د طالبانو مشرتابه؟ ګوره یو خبر زه تاسو ته وکړم، د اسلامي امارت د فتوا بالکل صلاحیت هم لري او قدرت هم لري او پاکستان په دې پوهېږي چې دوی دا کار وکړي، ډېر پاکستان کې اوضاع خرابېږي. خو دې نه باریکۍ ته باید متوجه اوسئ چې دا ښه دی چې دوی دا کار نه کوي. دا یو ډېر ښه مدبرانه کار دی. مخکې ځینې چا فتوا یې ورکړه، ډېره ښه فتوا وه، هم یې خپل کار وکړه او هم یې ځان ترې نه ویسته. ځکه چې که په مجرد اسلامي امارت فتوا د جهاد ورکوي، دغه ټاپه چې په دوی باندې د ترهګرۍ ده او صادرول د جنگ بل مملکت ته دي، دا په دوی ثابتېږي. چې کله دا ثابتېږي بیا دوی ځان نشي خلاصولی، نه شورای امنیت کې ځان خلاصولی شي او دښمنانو ټوپک ته او تبرګي ته په حساب لاس ته وراچي. په دې اساس باندې دا بالکل د اسلامي امارت دا دغه صحیح دی چې دوی دا فتوا نه صادروي. دا صادرول د دوی خپل په انتحار او په مرګ باندې تمامیږي. د سیاسي نقطې نظر نه تاسو ته وایم، د مذهبي نقطې نظر نه وایم. مذهبي نقطې نظر نه پرېږدئ علماو ته، خو زه د سیاسي نقطې نظر نه تاسو ته وایم که دغه کار اسلامي امارت وکړه او جهاد فتوا یې په پاکستان باندې جاري کړله، افغانستان د ترهګرۍ په لیست کې نور هم عمیق ځي او دې ته نورې پلمې جوړېږي او دې باندې او پاکستان ته دا دغه ورکوي جواز چې امریکا ته وایي دا د په ما باندې فتوا ورکړې. او اسلامي امارت دا کولی شي چې همدغه کار غیر مستقیم توګه په داخل کې د علماو په ذریعه باندې هلته کولی شي، بالکل یې کولی شي او خپله ځان همدغسې بېطرفه او دغه ونیسي، بېپرې ونیسي او دا خبره باید ونه کړي. یعنې دې کې باید موږ اسلامي امارت ملامت نه کړو که هغه دې ځای کې دا فتوا نه ورکوي. د فتوا صلاحیت لري، د فتوا یې ښه کار کوي او دننه ښه لاس هم لري. خو زه من حیث یو سیاسي مبصر تاسو دا وایم چې دا به ډېره لویه غټه اشتباه که دوی دا کار وکړي. دوی به خپل ځان ته بالکل. زه وروستۍ پوښتنې ته راځم. اجالتا خلک واقعا دردېدلي دي او هر څوک یو درد لري، عقده لري او غواړي چې د پاکستان پر وړاندې بالاخره باید یو څه وشي. اجالتا هغه څه چې باید طالبان، واکمن، جمع ولس، جمع سیاسون، جمع هر هغه څوک چې ځان افغان بولي، هغه څه چې د موږ دپاره د یو لومړني عاجل اقدام په توګه اړین دی، هغه څه دي؟ زما په نظر
تاسو به نه سبا کوم اقدام وګورئ، خو په راتلونکي هفته کې او په راتلونکي هفتو کې به تاسو اقدامات وګورئ. اقدامات کیږي بې له دې نه چې اسلامي امارت که څه ووایي، بې له دې نه ده چې تاسو به وګورئ پېښور کې، اسلام آباد کې، په پنجاب کې، دا به تاسو وګورئ چې ډېر جدي عکس العملونه به تاسو وګورئ. او ښکاره به درته معلومه شي چې غږ به هم داسې عادي غږ نه وي، ډېر قوي غږ به وي. دا رقم ته غږ به وي چې دغه ځکه چې دوی اوس دا ادعا کوي چې دا موږ دا حمله په دې کړې ده چې خدیجه الکبرا کې تاسو دغه وکړه، په باجوړ کې تاسو نظام مدرسه باندې حمله مو کړله چې هغې کې نظامیانو، همدارنګې په پېښور کې په کور کمانډر د هغې باندې تاسو برید وکړه. دغه ټولې بهانې نیولې دي، در حال چې زه په دې ایمان لرم چې خدیجه الکبرا په امام بارګاه باندې عملیات خپله د پاکستان د پوځ عملیات دي. دا زما خبره نه ده، دا د اهل تشیع د علماو د مشر پاکستان خبره ده، دا د پاکستان کې د سیاسیونو خبره ده چې دا کار په خپله پاکستان کړی لپاره دی چې پلمه جوړه کړي تر څو په افغانستان باندې برید وکړي. او د دې پیشبیني ما خپل په برنامو کې کړې وه، هلته ماته بعضو دوستانو لیکلي مو چې ته د ځانه دغه کوې، پاکستان هېڅ پروګرام نه لري، ته د ځانه خلک یاروې. ما ویل چې نه، دا پروګرام جوړ دی، حمله کیږي، باید موږ تیار اوسو او موږ باید ګاونډیان ځان ته. بیا تاسو وکتل چې دغه څو ورځې مخکې نریندر مودي زموږ دا موقف تایید کړ چې هغې ویلې چې هندي استخباراتو دا معلومات دغه کړي چې د پاکستان تیاری نیولی دی او د دغې تیاري په نتیجه کې په افغانستان باندې لوی برید کوونکي دي. ځکه خو بیا نریندر مودي دا هم ویلې چې که په افغانستان باندې برید وشو، دا برید به هندوستان د ده بلا ځوابه نه پرېږدي او ځواب به ورکوي. او تاسو وکتل چې دا برید دی وکړه، اگر چې هغه برید چې موږ پیشبیني کړې وه هغه لا یا هندوستان چې کړې ده، مخکې ما کړې وه، بیا 2-3 ورځې بعد نریندر مودي دا دغه تایید کړه، ځکه زما خبره خلکو رد کړې وه چې ته د ځان نه غږېږې. بیا دا نریندر مودي چې دا خبره وکړه، دا بالکل دغه شو، ځکه هغې د استخباراتو په اساس وکړه. هغې کې دوی دا ویلي چې موږ به په قندار باندې ورننوځو، دا خبره یې کړې وه پاکستان چې موږ په قندار ننوځو. او د هغې دلیل دا ویلو چې بشیر زیب چې دی په عینو مینه کې دی هلته دی او موږ ته کور ادرس معلوم دی، موږ به ځو عینو مینې کې او دا به نیسو او دنیا ته به یې ښیو چې موږ چې کوم شی ویل ده. نو دې اساس باندې ما ویلې چې دوی برید به کوي او دوی به راځي. هغه برید خو اعلان نه دی کړی، د دغسې یو برید په تمه مه اوسئ چې پاکستان دا برید کوونکی دی. په قندار کې، همدارنګې په ننګرهار کې دا بریدونه دی کوونکي دي او دا بریدونه اوس هم د دوی په لیست کې شته دی، د عاصم منیر په پروګرام کې دي او د دې لپاره به دوی همداسې پلمې به جوړوي او دوی به برید کوي. نو اسلامي امارت ته خپل هماغه کار په کار دی چې دوی څنګه هلته صلاحیتونه دننه لري چې یو 2-3 قوي ضربې هلته دننه ورکړي، بیا دوی نور بیا تاسو به وګورئ چې اسحاق ډار به بیا کابل ته منډې وهي او نور به منډې وهي او وزرزاري به شروع کوي. یو ضربه قوي دننه په کار ده او که چېرته دوی واقعا میزایل ولري، بلې او دا به کیږي هم، تاسو خبر دا به کیږي هم، دا به بالکل کیږي. خو زما نظر دا دی، زه اسلامي امارت ته دا دغه کوم که میزایل لرئ دریغ پې مه کوئ، یو میزایل ورولېږئ چې ځکه چې دنیا یې ستاسو دا وژنې نه نوټ کوي. زه تاسو په یقین سره وایم چې دا څومره وژنې شوي، نه په ملګرو ملتونو کې کوم نوټ پروت دی، نه په سټیټ ډپارټمنټ د امریکا کې. موږ وکړه که نه، موږ وکیلان مونې ولاړل، سټیټ ډپارټمنټ ویلې چې موږ سره هېڅ داسې معلومات نشته چې پاکستان کله حمله کړي او افغانان وژل شوي، در حال چې زموږ سره ویډیوګانې موجودې دي. دا ویډیوګانې ورته ښودلې ده، وایي دا کېدای شي دا ویډیو افغانستان نه وي، دا بل ځای. یعنې ګوره دومره سترګې پټول دي. نو زما په نظر که افغانستان 1-2 میزایله وار کړي، همدا امریکا هم خپله رادانګي چې دا میزایل ولې وار شو، نو بیا ورته سړی ویلی شي. اروپایان متوجه کېږي، میډیا د اروپا راځي متوجه کېږي څه شی شوي تاسو افغانستان په اسلام آباد میزایل ووهه. نو هلته به ته بیا ورته دا ویډیو وړاندې کوې چې دا راشه وګوره د یو کورنۍ 30 کسه شهیدان کړي دي. ګوره دا دنیا د زور دنیا ده. دې دنیا کې چې اوس د ایران ولې داسې نوم یې دی امریکا او ټول ورسره خبرې کوي، خو د میزایل زور یې ده. که میزایل یې نه وي خپل ایرانیان هم وایي اوس به وخته وي موږ دړې وړو. که اسلامي امارت میزایل کم دانه لري، نو زما په نظر دغه وخت دی چې استعمال کړي. که دغه تیارې لري باید پرواز ورته ورکړي. که ډرون لري، ډرون د یو طرفه ولیږي، لکه
یوکراین چې په روسیه او روسیه په یوکراین داسې بله ډرون لیږي چې یو ځلي مصرف لپاره یې لیږي هملته انفجار کوي. ګورئ موږ مناسبه مشوره همیش ورکوو. د فتوا مې تاسو ته وویل چې په فتوا درسته نه ده، دې کې د ترهګرۍ ټاپه په دې لګېږي او دې نه بیا دی ځان نشي پاکولی. مګر په داسې صورت کې چې په ما برید شوی دی، که تاسو بالمقابله برید وکړئ دنیا تاسو نشي ملامتولی او نه تاسو ته داسې ګوته نیولی شي. ورته وایي چې راشه دلته زما خپله پاکستان ما مخکې د پاکستان خبرونه اورېدل، وایي 10 ځایونو باندې بمبارد کړی. ما د افغاني خبرونو کې د کامې نوم نه و اورېدلی، پاکستاني خبرونو کې مې واورېدل چې په کامه کې موږ یو هدف وهلی دی. کونړ کې مې ویل چې موږ هدف وهلی. 10 ځایونو کې خپله وایي چې 10 ځایونه م وهلي دي. نو که تا 10 ځایونه ویلي همدا خبرونه واخلئ، د دا اسناد واخلئ او پې برید وکئ چې دنیا څه وویلې دا ورته مخکې واچوئ. تاسو ډېره مننه فاطمي صاحب. کور ودان پاکستانی پوځي رژیم پر افغان خاوره باندې د روژې د مبارک میاشتې په شپه کې پر ملکي سیمو باندې بمونه ووروله. له 1 کلن ماشوم نه رانیولې بیا تر 6 او 15 کلن ماشوم او بیا تر 80 کلن سپینګیري پورې پکې شهیدان شول. یوازې د یوې کورنۍ 23 تنه شهیدان شوي دي. یوازې په پکتیکا کې د یوه جومات سلګونه ټوکه قرآن کریمونه شهیدان شوي یا سوځېدلي دي. او دا هغه ظلم او وحشت و چې که د پاکستان د خپل ادعا پر بنسټ هغوی ځان ته دا حق هم ورکړي، هیڅ داسې مورد نشته چې په دې بریدونو کې د حتی یو وسلوال کس وژل شوی وي. پاکستان د بریدونو په خورا سپینسرګۍ وکړله، متقابلا خلک بیرته د غبرګون غوښتنه کوي. هغه څه چې اوس فاطمي صاحب ویلې غبرګون به ډېر جدي وي، کیدای شي لنډو ورځو کې وي، او دا هم د احتمال څخه لرې نه ده چې دا ځل د غچ غږونه په اسلام آباد او د پنجاب په نورو ښارونو کې واورېدل شي. پاکستان یو غیر اسلامي نظام دی، دغه وحشت او بربریت دوی په خپل سر کوي او د خپلو ناکامیو او د خپلو پټو بدنامو د سود پلي کولو لپاره یې کوي. البته فاطمي صاحب نه مننه کوو او کوښښ کوو چې له سیمې څخه د رڼا ټلویزیون همکار هم راواخلو تر څو ورسي جزئیات موږ سره شریک کړي، خو تر لنډې دمې وروسته.